سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی. سورت څلور حصوں کی تقسیم دے. اول حصہ سل آیتونه په اول حصہ کی اوله مسئله ذکر کئی اثبات د توحید. دویم حصہ یوسل یو نتر یوسل شپږ اویایمه پوری. په دویم حصہ کی مسئلہ ذکر کئی اثبات د رسالت. دریم حصہ یوسل اویا نه 253 پوری. په دریم حصہ کی بیان کی د جہاد فی سبیل اللہ. او څلورم حصہ د 254 نه تر اخره پوری. په څلورم حصہ کی مسئلہ بیانی انفاق فی سبیل اللہ تعالی. بیا د اول حصہ چې سل آیات دی دا مزید تقسیم دے په دریو ابوابو. باب اول شل آیت. په باب اول کی بیان د فرق ثلاثه کم چې ما قبل صورت کی ذکر و اجمالا دلتا مفصل آغا ذکر کئی. آغا فرقو کی اولا فرقہ چاغا منعمن علیہمو داغی مفصل بیان شوه دے پا اوصاف خمسو سرا او سرا دا حکم دنیاوی او اخروی. آیت درم سلورم او پینزم کی. دویمه فرقه داغی بیان دو آیاتو کی شوه پا ذکر دو خباساتو او حکم دنیاوی اخروی سرا. د دریم فرقی بیان شروع شوه دی د آیت اتمنا تر آیت نمبر 14 پوری ذکر کئی. د دریم فرقی د پارا لس خباسات ذکر کئی ورسرا حکم د دنیا و د آخرت. تردی ځای پوری منگا د دې درېمې ډلې دو خباسات بیان کړي دي. اول چې د دې قول او فعل کې به تضاد وي. دوی به په خولې هغه سوی چې کم زړه کې نه وي. بیا دویم خباستو د دوی په آیت نمبر 9 کی یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، چې دوی دوکه کوي په خپل خیال کې د الله سره، دوکه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، او دوکه کوي دوی د مؤمنانو سره. خو حقیقت کې دوی دا دوکا غی سره کوي خو ضرر به ځان ته رسی. او د دې بیان مونږ کړو تیر سبق کې. وما یشعرون دا د دې دریم خباست دی او په دې لږ بیان پاتیو. وما یشعرون دا اوس دریم خباست چې دوی د شعور نه خالی دی بالکل. دیو جدی ځان له دوکه ورکوي، یعنی ځان له د ضرر رسولو کوشش کوي. نو دیو جدا بے شعور دی.
لکه رستو ذکر شو یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، دی خدع کوي، دوکه کوي، ټګي کوي د الله سره خپل خیال کې، پیغمبر سره او مؤمنانو سره. خو د دې ټګي د دې دوکې اصل نتیجه به په دوی باندې ظاهریږي، یعنی یا نقصان به دوی ته رسیږي. نو گویا کې دوی په خپل لاس ځان له نقصان ورکوي. نو چې څوک په خپل لاس ځان له نقصان ورکي، ځان خوږ کی، ځان غرق او تباه کی، یقینا دا د شعور نه خالی وي. شعور څه شی دی؟ په دې لګول خبره کوو. شعور دا هغه طاقت وي چې کاسب ته ظاهر د فعل معلوم وي خو انجام نه هغه بې خبره وي. شعور دا یو قسمه طاقت وي چې الله تعالی جاندارو له ورکړي، چې کاسب ته ظاهر د فعل معلوم وي، یعنی کوون کې د کار هغه ته معلوم وي په ظاهره خو انجام نه هغه بې خبره وي. دې ته شعور وي. یعنی شعور داسې یو طاقت وي په یو جاندار کې چې د دې طاقت په سبب هغه جاندار یو کار کوي، د هغې ظاهر ورته پته لګي چېرې زه څه کار کوم، خو انجام د کار نه هغه بې خبره وي چې دا کار کوم دا به مخې له فایده سره کی. دې ته شعور وي. یو یاد ساتئ عقل وي. عقل هغه طاقت چې کاسب د فعل ته انجام معلوم وي. نو شعور هغه طاقت چې کاسب ته ظاهر د فعل معلوم وي، او عقل هغه طاقت چې کاسب د فعل ته انجام د فعل معلوم وي. بس دا دو خبرې دی له یاد وساتئ چې د شعور په ذریعه یو جاندار صرف ظاهر د فعل پیجنی چې دا کار کوم لګیا یم، او عقل هغه طاقت دی چې یو جاندار د دې په ذریعه د یو فعل د یو کار انجام معلومی چې دا کار زه کوم دا مخې له فایده به سره کوي. دا په شعور او عقل کې یو فرق دی چې تاسو ته معلومي. دا خبره نوٹ کړئ، په انسانانو کې شعور هم وي او عقل هم وي. یعنی انسان د فعل په ظاهر او د فعل په انجام په دواړو پوهیږي. لکه روټۍ خورو، کله چې لوږه راشي نو څه دپاره خورو؟ دې له چې طاقت راکړي. لوږه په منګه راځي نو منګه څه وکړو؟ روټۍ خوړل شروع کو. اوس منګه په دې پوهیږو چې منګه روټۍ خورو، دا موږ ته زمونږ شعور څه کوي؟ ظاهري ښیي چې لوږه در باندې راغلی څه وخوره. خو مخې ته چې اوس دا روټۍ خورو دا فایده سره کوي، نو موږ په هغې هم پوهیږو چې دا به راله ډېر زیات طاقت راکوي. نو دې وجې موږ چې کله خوراک کوو نو په خوراک کې بیا موږ احتیاط هم کوو، محتاط اوسیږو. موږ په هغې کې محتاط اوسیږو چې یاره ښه شی وخورم، د غلط څیز نه ځان وساتم. او یاد ساتئ حیوان کې صرف شعور وي، د فعل په ظاهره پوهیږي خو په انجام د فعل هغه نه پوهیږي. لکه خوراک کوي چې کله لوږه پې راشي خو پوهیږي په هغې باندې نه چې دا به راله څه کوي. دا په شعور او فعل کې لنډ غوندې فرق و. اوس دلته عقل خو لرې خبره د منافقانو نه د شعور نفي کړی چې حیوان خو په ظاهره پوهیږي چې څه کار کوي
خدا منافقان په ظاهر هم نه پوهیږي بل سره دوکا دا خو ظاهرا هم ځان له نقصان کول دي گویا کې دوی د حیوان نه هم لاندې کړی دی. نو اوس دلته عقل خو لرې خبره د منافقانو نه د شعور نفي کوي چې حیوان خو په ظاهره پوهیږي چې څه کار کوي گویا کې دا منافقان په ظاهر هم نه پوهیږي بل سره دوکه کوي دا خو ځان له نقصان ورکوي گویا کې دوی د حیوان نه هم لاندې دي. نو دی وجه الله رب کریم دلته د منافقانو نه نفی د شعور کړی دی چې دوی کې الله فرمایي شعور قدرې نشته، یعنی دا د حیوان نه هم لاندې دي. حیوان کې بیا هم شعور وي، عقل خو لرې خبره، په دې کې هغه شعور هم نشته ځکه ځان له نقصان ورکوي. نو وما یشعرون، او دوی کې شعور نشته. نو گویا کې دا د حیوان نم څه شو؟ لاندې شو. دیزی کې یو اشکال راځي. اشکال دا دی، مشکل دا پیښ شوی بعضې مفسرینو ته چې دلته خو ځن نفي د شعور وشو د منافقانو نه چې شعور پکې نشته، د حیوان نه لاندې شو. دا نفي د شعور خو بیا د عام خلقو نه هم کوي، نو آیا هغوی هم د حیواناتو نه لاندې شو؟ دا ګوریا هم سوال دی، ځان پې پوه کوي چې نفي د شعور دیزی کې د منافقانو نه کوي، منافقان لاندې کوي د حیواناتو نه هم چې دوی د هغې نه هم لاندې دي. نو قرآن کریم کې خو نفي د شعور بیا د عامو خلقو نه هم کوي، نو آیا هغوی هم د حیواناتو نه لاندې شو؟ لکه دې دپاره تاسو اول وګورئ سورة النحل. سورة النحل آیت نمبر دی 26. آیت نمبر 26 کی نفی کړه دی د شعور د عامو خلقونه. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، او هغه کسان چې را مدد کوي دی بغیر د الله نه، لا یخلقون نشي پیدا کولی هیڅ څیز، وهم یخلقون حال دا د دې په خپله پیدا کړي شي. مراد ته دغه اولیاء دي. اموات غیر احیاء، مړه دي ژوندي نه دي. بیا وایي وما یشعرون، او دوی کې شعور نشته. ایان یبعثون، چې دوی به کله پورته کیږي. دوی کې شعور نشته چې دوی به کله پورته کیږي. اوس دلته ګورئ وما یشعرون، نفي د شعور کړی دی د اولیاونم. نورو ځایونو کې هم شته، دغه یو مقام ډیر دی. نو که چا در باندې دا اعتراض وکړو چې منافق نه نفي د شعور کوي چې شعور پکې نشته، حیوان نه لاندې کوي، نو بیا قرآن خو نفي د شعور چې وګورې د مړو نه کړی دی د عامو خلکو نه یا د اولیاو نه، نو هغې هم د حیواناتو نه لاندې شو. د دې جواب ولیکئ. دراصل نورو مقاماتو کې چې نفي د شعور کوي، نو هغه د وجې د عدم حیات نه، نه کې د وجې د عدم شعور نه. په دې نقطه ځان پوه کوي. نورو مقاماتو کې لکه سورة النحل کې نفي د شعور کوي د وجې د عدم حیات نه، یعنی مړ دی، حیات نشته، ژوندی نه دی. دا دی وجې نه کوي چې د وجې د عدم شعور نه چې دی کې بالکل شعور نشته، ژوندي دي خو شعور پکې نشته نه. او بله خبره نورو مقاماتو کې فقط یو جز نفي کوي، لکه د نحل کې یو جز نفي کړی چې هغه څه شی دی؟ بعث بعد الموت. یعنی دوی په دې نه پوهېږي چې قیامت به کله قایمیږي، ځکه مخې ته ورله بیا وضاحت هم کړی دی وما یشعرون ایان یبعثون. قرآن په خپله وضاحت وکړو چې په دوی کې شعور د کم سیز نشته. ایان یبعثون، د بعث بعد الموت، یعنی د قیامت د قائم کېدو. نو په نورو مقاماتو کې
چې نفي د شعور کوي د وجې د عدم حیات نه، نه کې د وجې د عدم شعور نه. دا یو خبره. دویم نورو مقاماتو کې فقط یو جز نفي کوي، لکه دلته یو جز نفي کړی دی باس بعد الموت، چې دی په قیامت نه پوهیږي. او دلته چې نفي د شعور کوي د منافقانو نه، دا د وجې د عدم شعور نه، چې دی کې سره شعور شته نه، او بل کلی شعور د دینه نفي شوی دی. کلی چې مکمل شعور په دی کې نشته، یو جز خو پرېږده، مکمل شعور دی کې نشته. نو دی وجې دی د حیواناتو نه څه شو؟ لاندې شو. حیواناتو کې خو بیا هم څه اجزا د شعور وي، دی کې سره د شعور یو جز قدرې نشته، دی وجې د حیواناتو نه لاندې شو. دا جواب شه د دې اشکال. نو وما یشعرون، او دوی کې شعور نشته. دا منافقان دا به د حیواناتو نه څه وي؟ لاندې وي، ښکته به وي. حیوان بیا هم ځان د اور نه، د نقصان نه، د ضرر نه بچ کولو کوشش کوي، ولې په ظاهر یې پوهیږي. خو دوی د ضرر د نقصان په ظاهر هم نه پوهیږي. دی وجې دوی څه کوي؟ دی کوشش کوي چې پیغمبر له مؤمنانو له دوکه ورکوي. یو یاد ساتئ، کم کس چې کوشش کوي بل له زه دوکه ورکم او په دې به ما ته فایده ورسیږي، دا قرآن کریم فیصله وکړه چې دا د حیوان نه لاندې دی. ولې؟ ته چې بل له دوکه ورکې او ځان له د فایدې سوچ کې، دا محال ده تا ته به نقصان رسیږي. دا ناممکنه ده چې تا ته فایده ورسي. کوشش دا پکار دی چا سره څوک دوکه ونه کړي. نو دا بل خباست شو د منافقانو. دریم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دا اوس بل خباست دی. څلورم فی قلوبهم، په زړونو د دوی کې مرضون مرض دی. فزادهم الله مرضا، نو زیاد بکی الله دوی له دا مرض. یو معنا دلته درې معنی کو، یا فزادهم الله نو زیاد دی کی الله دوی له دا مرض، یا درېمه معنا فزادهم الله مرضا نو ښکاره به کی الله دوی له دا مرض. دا درې معنی دي، انشاءالله وضاحت په یو یو کو. دلته اوس دا بل خباست شو په دې آیت کې څلورم نمبر، او ورپسې بیا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. بما کانوا یکذبون دا پنځم خباست هم دلته دی، خوا به وروستو وایو. او په دې منځ کې ولهم عذاب علیم دا حکم اخروی دی، یعنی تخویف اخروی دوی دپاره، دا به هم وروستو ذکر کوو. بل خبر یادو ساتي فی قلوب مرض فزادهم الله مرضا. دلته هم عطف په ما قبل نه دی شوی، واو عاطفه نه دی راوړی، ځکه چې دا هم جواب دی د یو سوال. دلته ونه وفي قلوبهم، واو عاطفه راونړو، دا غي وجه څه ده چې دا در اصل بذات خود جواب دی د رستو د یو سوال. لکه رستو یو لا یشعرون، نو دلته ورله وجه ذکر کوي چې دا لا یشعرون ولی دی، شعور پکې ولی نشته. وجه ذکر کوي چې دا مرضیان دي، نو چې زړه د چا بیمار شي هغه بیا چرته پوهیږي. نو دی وجه دلته واو عاطفه راونړو چې دا جواب د رستو سوال چې دوی کې شعور نشته. نو ولی نشته؟ دلته وجه ذکر کوي چې حقیقت کې د دې زړونه د امراضو نه ډک دي، نو چې زړه ګندوي د مرض نه ډکی، نو هغه چرته پوهیږي. فی قلوبهم، د دوی په زړونو کې دنه، په ظاهره نخه د دوی په زړونو کې دنه، ځکه دلته حرف فی راغلی دی. فی نو دا حرف فی راوړي، او دا حرف فی انغماس لده. انغماس معنا ډوبېدل. نو مراد ترینا دا دی چې دن شو د دوی دی زړونو ته. چرته دن شو د دوی دی زړونو ته، ظاهري سرمنه نه چې په ظاهري سرمنه په دې زړه کې د دوی زړونو ته دن شوی دی. څه شی دا مرض؟ او زړه ما تاسو ته ویلیو دا محل دی د عقل،
گویا کې دا مرض د دې عقل ته لګېدلی دی. دې وجې دلته فی راوړی. فی دلته انغماس له راغلی، یعنی مراد ته څه شی دی؟ ډوبېدل. گویا کې دا مرض د دې په زړونو کې ډوب شوی دی. او سړی چې په اوبو کې ډوب شي دننه لاړ شي، دقه رنګ دا مرض د دې زړونو ته چې محل د عقل دی، دې عقل ته ور دننه شوی دا شان. دې وجې دلته فی راوړی دی. او دې سره تاکید هم کوي دی فی سره چې دا په زړونو کې ډیر دننه دی، دوره دننه چې د دې څه علاج هم نشته. نو چې مرض ډیر گہرای ته ورشي نو بیا ډاکټر هم جواب ورکوي چېره دا د یو څو ورځو میلمه دی، لہذا د دې علاج نشته. نو دې فی سره ډیر کمال وکړو چې فی راوړی د انغماس له، یعنی دا مرض د دې په زړه کې بالکل دننه، یعنی عقل بالکل ورته نیولی دی، دننه تلی بالکل. بیا تاکید هم ورسره وکړو چې دوره دننه تلی دا مرض چې د دې علاج هم نه کېږي. نو فی بیا ورپسې وي قلوبهم، په دې مونږ وروسته وضاحت کړو آیت 2 کې ختم الله علی قلوبهم، هلته هم قلوبهم. قلوب نه مراد دلته هم دغه ظاهري د غوښې دا ټوکړه به نه وي، د زړه دا پرده وال رګ وغیره چې دا خراب دی نه، یا زړه حرکت بند شوی دی نه، بلکې دلته هم مراد څه شی دی؟ عقل دی. نو بیا درته یم چې قلوب نه مراد دلته دا ظاهري د غوښې ټوکړه نه ده، نه د زړه پرده، نه د زړه وال، نه د زړه رګ. او دی مرض نه، دا مرض نه دی مراد چیرې دلته زړه بند شي، حرکت بند کړي وي، نه دینه مراد دلته څه شی دی؟ هغه محل کې دننه چې څه پراته دی عقل، هغه ته مراد دی. فی قلوبهم مرض. اوس دلته مرض چې ذکر کوي فی قلوبهم مرض، دا مرض څه شی دی؟ په دې باندې بیان کوو چې آیا دا مرض د دوی چې دلته الله ذکر کړی دی د زړونو، دا هغه جسمانی مرض دی او که روحانی؟ نو اوس دلته مرض هم څه شی مراد دی؟ روحانی. دا مرض زړونو کې دننه دی چې هغه عقل ورته څه کړی دی؟ نیولی دی. گویا کې دی عقلي بیماران شوي دي، او داسې دي چې دا امراض ټول عقل ته خوړلی. لہذا دلته مرض نه مراد به روحانی مرض وي، دا نه کې جسمانی، ځکه چې په منافقانو جسمانی امراض تقریبا نه راځي. دا خبره یاد ساتئ. حدیث دی مشکات شریف، یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم بیان کولو د تبې په باره کې، ټمپریچر چې موږ ورته وایو تبه. نو یو تن ناست و، هغه ویل چې په ما چرته ژوند کې سر درد هم نه دی راغلی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې لرې شه ته منافق یې. دراصل چې څوک تکالیف ویني دنیا کې، نو آخرت کې به ورلا راحت وي، خو چې څوک دلته عیش و عشرت کې وي نو آخرت کې به ورله ډېر تکالیف وي. منافقانو باندې هم تکالیف نه راولي چې آخرت کې بیا سم برابر کی. نو فی قلوبهم مرض، د دوی په زړونو کې مرض دی. مرض څه ته وایي؟ په لغت کې یاد ساتئ، مرض نه مراد ضعف دی. ضعف کم ته چې موږ کمزورتیا وایو، په لغت کې مرض څه ته وایي؟ ضعف، کمزورتیا ته. مرض ته چې موږ عام بیماریانې وایي ته مرض وایي، ولې؟ هغه په انسان کې کمزورتیا راولي. نو مرض نه مراد څه شی دی؟ هر هغه بیماری، هر هغه کمزورتیا چې په انسان کې راځي. اوس دا دو قسمه ده، د دې اقسام دو دي، یو جسمانی وي یو روحانی وي. جسمانی مرض چې انسان ته ولګي نو هغه په دې ظاهري بدن کې فرق راولي، ظاهري بدن څه کی کمزوري کی. او دویم قسم د دې روحانی د پاغیرستو بیان کو. اول جسمانی ووري. جسمانی امراض هغه امراض دي چې دې سره سکیږي ضعف راځي د انسان په جسم کې، او هغه غیر معتدل کی. نو که علاج ورله مناسبو کی نو حیات دنیاوی به بچ شي، او که علاج ورله ونشي
نو ظاهره خبره ده آخر کار مرګ ته ورسي. جسمانی امراض قرآن په خپل ذکر کړي سو لکه تاسو ګورئ سورۃ النور ګورئ 1 آیت سورۃ النور 40 نمبر سورت 24 نمبر سورت آیت نمبر دے 61 نمبر آیت لیس علی العاما حرج ولا علی العارج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم. دا دلته چراوړې د اعما عارج مریض دین مراد هغه جسمانی امراض دي. ړوند وي او سړی ګډ وي یا همداشا نوري بیماری وي ورته دین مراد څه شی دی؟ جسمانی امراض. سورۃ الشعراء هم لګو ګوري دی پس یو سورت پریک دی 28 نمبر سورت وګوري 26 نمبر سورت د دې آیت نمبر دی 80 نمبر آیت وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. واقع د ابراهیم علیہ السلام او کله چې زه بیمار شم نو هغه مال شفا راکوي. دلته مرض نه مراد جسمانی مرض دی نه کې روحانی ښه. او د دې علاج یاد ساتي الله تعالی بیا مختلفو اشیاء کې قرآن پاغي کې یو شی ذکر کړی دی لکه دې لپاره سورۃ وګوري نحل د جسمانی امراضو د لپاره الله تعالی بیا اشیاء پیدا کړی دي. یو سیز قرآن ذکر کئی سورۃ النحل گوری 14 نمبر سورت 16 نمبر سورت. دا تاسو خپل مایک بند کی ثناء الله سے دا مایک کوشش کوئی بند ساتي ښه. سورۃ النحل آیت نمبر 9 نمبر آیت ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. د دې شاتو د مچیونه الله تعالی مختلف قسمه شهد روباسي. تاسو به اوریدلی وي دا د پلوسې او دا د بیرې او دا د وړو دا د غټو مچو. بیا الله فرمای فيه شفاء للناس په دې کې علاج دی د پاره د خلکو شفا ده د پاره د خلکو. دا شفا هغه جسمانی شفا ته اشاره ده. نو په شاتو کې یاد ساتي الله تعالی د ډیرو بیماریانو علاج یې دی او دا ځان له یو موضوع ده. په دې باندې که تاسو غواړئ چې ځان پوی کړئ نو یو کتاب د طب نبوي صلی الله علیه وسلم د ابن قیم کتاب د ښکلي اردو کې مشته هغه ځان له واخلئ کتی شي PDF کې ملاویږي. او دین علاوه بیا الله تعالی دا مختلف حیوانات پیدا کړي دي ونی بوټي پیدا کړي چې دا غینه دوايانې جوړیږي او پاغي سره خلک سکی علاج کوي او دا ګوریات ساتي ضروری وي. اسباب به استعمالي الله بدل خکې دا نه چې به اسباب به تخکیږي. دویم نمبر بیماری داغي قسم هغه روحانی امراض وي. دا هغه مانوي امراض دي چې دی په وجه انسان په روح کې کمزورتیا راځي. نو ګویا کې عقیده او اعمال کې ضعف راولي او هغه بیا د شریعت د اعتدال نه وباسي. دا دویم قسم امراض هغه روحانی امراض دي. روحانی امراض د انسان په روح کې راشي او د هغې د وجې بیا د هغه عقیده او اعمال کمزوري شي هغې کې ضعف راشي او هغه د شریعت د اعتدال نه وباسي ګډوډي کی. که علاج څوک وکړي په قرآن و سنت سره نو اخروي ژوند یې پې ښه کېږي ښه بچ کېږي. او که علاج څوک ونه کړي په قرآن و سنت سره د روحاني امراضو نو یاد ولرئ چې د هغه اخروي ژوند به څه شي یا به تباه و برباد شي. دنیاوي ژوند ګورې دوره هم نه دی غم په کار دی د اخروي ژوند. د دې روحاني امراضو یو څو مثالونه وورئ. جسمانی امراض خو تاسو پیژنئ قرآن کې میم درته وښو. د دې روحاني امراضو یو څو مثالونه هم درته قرآن کې خیمه چې دینه مراد کمی بیماری دي. روحاني بیماری څه شی وي؟ مثال د دې وي بزدلی. یو سړی بزدلی یریږي د کافر نه.
کسل سستی دا هم بیماری دا روحانی. جهل چې په یو سړي کې جهالت وي د شریعت نه نه خبر، بخل بخیل وي یو سړی، نفاق منافقت وي پکې، مخامخ یو شی په شیشه بل شي، ریاکاری په یو تن کې وي، هر یو کار دی لکه چې دنیا زما تعریف وکي ما ته خو وي شوشا د پاره. شک په زړه کې ساتي، پر خبرې کې شک کوي چې تو ورته قسم قرآن کې به شک کوي. دا ټول هغه بیماری دي چې دا د روح سره تړلې وي. مفسرین عظام دلته هم دغه روحانی امراض ذکر کوي. اغیم وی چې فی قلوبهم مرضون مراد جسمانی امراض نه دي. دی وجه دلته مونږه جسمانی امراض په طویل تفصیلی سره نه ذکر کوو، دا غي اجت نشته. مراد دلته د دینه روحانی امراض دینو چې کوم شی مراد دی هغه مفصل ذکر کول پکاري. نو مفسرین نظام د دې مرضون مراد څه شي اخلي؟ جسمانی امراض نه روحانی امراض. لکه شک دې د پاره وګوري سورۃ الاحزاب، د مرض نه مراد شک هم دی. قرآن په خپل ذکر کوي چې شک یو مرض دی روحانی. سورۃ الاحزاب 3 سورت 33 نمبر سورت، آیت نمبر دے 12، آیت نمبر 12 د سورۃ الاحزاب. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، او هغه کسان چې داغي په زړونو کې مرض دی هغه سوی منافقان، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، وعده نه دی کړی موږ سره الله او داغه رسول مگر د دوکې. دی په شک کې دي چېرې موږ سره د دوکې وعده کوي الله او رسول. نو دلته د مرض نه مراد څه شی دی؟ شک. دین علاوه مرض نه مراد دوستی د کفار هم دی، د وجه د خوف. دوستی د کفار چې د یری د وجه څوک کوي د کفارو سره دوستی، چېرې ما بغیر کې لکه نن سبا د منافقان وګورئ د امریکې نه دوره یریږي وایي موږ به تباه و برباد کي، نو هغې سره دوستي وکړي او د هغې په ضمن کې څه وشي چې ورته هغې وایي پاسه نو دی پاسې، چې ورته یې کینه نو دی کینې، ورته یې خپل رورو له خپل رورولي، چې ورته یې خپل کور باندې ډزو که په خپل کور ډزې کوي. دا هغه منافقان دي چې د دې زړونو کې دوستی د کفار د وجه د خوف نه راغلی. دې دپاره سورۃ المائده وګورئ، 5 نمبر سورت، آیت نمبر یې دی 52، 52 نمبر آیت. فتر الذین فی قلوبهم مرض، نو تبوینی آکسان چې داغی په زړونو کې مرض دی، یسارعون فیهم، منډې به وخي، فیهم د دوی په دوستۍ کې، یقولون وی به نخشا مونږ یریږو ان تصیبنا دائره، چې گیر به کې مونږ له مصیبت. نو دا خوف دی د کفارو چې د دې منافقانو زړونو کې وي، دا هم یو مرض دی. د دې زړونو کې به مرض د شک وي، د دې زړونو کې به مرض د خوف وي، د دوستۍ د کفارو د وجې د دوستۍ. د دین علاوه میلان پردو ښځو ته، پردو ښځو سره ګپې شپې لګول، دا هم یو مرض دی. دا سورۃ الاحزاب ذکر کوي، لږ وګورئ. سورۃ الاحزاب آیت دی 22، سورۃ الاحزاب 22 آیت، هماغه 23 سورت دی، 33 نمبر سورت، 32 نمبر آیت. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کچره ځان ساتي د بدنامۍ نه، فلا تخضعن بالقول، نو نرمی به نه کوئ بالقول په وینا کې سړو ته. ولې که نرمی مو کو فیطمع الذی فی قلبه مرض، نو تمه بو کې هغه سړی چې د هغه په زړه کې مرض دی د زنا. زانی زناکار دا چې چرته د جینۍ اواز ووري نو بیا به لکه د سپي غوندې ورپسې لګي. نو دې وجې د پیغمبر بیبیانو ته وایي چې تاسو په وینا کې نرمي ونه کوئ. ښځو هم دا پکار چې د ضرورت په وخت چا سره خبره کوي نو داسې د نرمې او پاغوندې خبرې نه کوي چې د بل سړي په زړه کې تم ورته پیدا شي. ځکه ټول سړي خو یو شان نه وي، څوک پازیټیو مایند والا وي، څوک ډیر زیات نیگیټیو مایند والا وي. نیگیټیو مایند والا به ډایرکټ څه کوي، هغه به کوشش کوي چې راځه د پاره د بدفعلۍ ورسره ګپ شپ جوړ کا. نو په دې منافقانو کې یاد ساتئ دا مرض
د ښځو سره د ګپ شپ دام ډیر زیات دی. کم سړی چې ګورې ښځو سره ډیر کینی او دا نه لکه یوه ښځه خپله ښځې هغه سره خو خپله ښځه ده، کوشش دا کوي چې هر ځای کې ښځه جینۍ ویني او ورسره کینی ګپ شپ لګوي ډیر زیات. پوه شه په دې سړي کې مرض د منافقت دی. نو د دې څیز نه ځان ساتل پکاري. یو هغه چې چاته څه مسله وي لکه یو استادي شاګردانې وي یو سوال تیو کې زه چلو یو میسج جواب ورله ورکړي، دا خو نه ده چې روزمره او 40 غنټې بس لګیا وي ټغه ټغه شروع شوي په هغې کې، دا نه دی پکار. نو کوشش دا پکار دی چې د داسې قسمه افعالو نه انسان ځان وساتي کوم چې د منافقانو افعال دي. د دې مرض نه مراد بغض او کینه د مؤمنانو سره، دا هم ته مراد کیدی شي چې دلته فی قلوب مرض، دینه مراد بغض او کینه هم کیدی شي. لکه سورۃ وګورئ محمد، سورۃ محمد آیت نمبر 9. دا چې کوم ملګری لیټ راځي د دینه بعد به زه ټایم نوٹ کوم او دا به زه جرمانه کوم، جرمانې به شروع کوم په ټولو. څوک جرمانه بیا ورنه کی نو ډایرکټ به د دې ګروپ نه درلو باسم. کوشش دا کوي په وخت راځي. څوک چې بې تپوسه چټیان هم کوي دینه بعد ای باندې بم جرمانه لګوم. سورۃ محمد 40 سورت دی 47. دغه تاسو واسې ګپ شپ جوړ کو د درس نه، بس چې کوم ټایم هم خوښي راځي، چې کوم ټایم هم خوښي مه راځئ، چې کوم ورځ هم زړه وي نو درس ته کښېنئ او چې کوم ورځ هم زړه نه وي مه کښېنئ. دا به څه درس شو؟ دې نه اړو راځئ مه درس ته. سورۃ محمد 40 سورت 47 نمبر آیت نمبر دی 1:19 نمبر آیت. په دې کې الله تعالی مرض ذکر کوي د منافقانو. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله ادغانهم. مراد دلته بغض او کینه د مؤمنانو سره. آیا ګمان کوي یا کسان چې په زړونو کې د مرض چې ښکاره به نه کړي الله تعالی کینې د دوی د زړونو هغه کینې، نو ثابتېږي چې د منافقانو یو مرض دا دی چې دوی به د مؤمنانو سره په زړه کې بغض کینه حسد ساتي. د دې نه مراد مرض نه مراد جبن هم کېدی شي، کوم ته چې بزدلي وایي، بزدلی. لکه همدغه سورۃ محمد کې وګورئ آیت نمبر 60. سورۃ محمد کې 60 نمبر آیت وګورئ. بغض نه د دې مرض نه مراد بغض هم کېدی شي، جبن هم کېدی شي، بزدلی. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ها کسان وی په خلی چې ایمان راوړي ولې یو سورت را نغې په باره د جهاد. نو الله فرمای فاذا انزلت سوره محکمه، نو کله چې نازل شي یو سورت محکم په جهاد، وذکر فيها القتال، او پاغي کې ذکر وي د جنگ، رأيت الذين في قلوبهم، تبوینیا کسان چې داغي په زړونو کې د مرض، ينظرون الیک، ګوري بتا ته، نظر المغشی، پشان د کتو دغه سړی چې پاغي باندې راغلی من الموت، علامات د مرګ. نو داسې ویریږي، داسې بزدل شي ته لکه مرګ پې راغی. دین علاوه د مرض نه مراد نفاق هم کیدی شي. دې دپاره وګورئ سورۃ التوبه 9 نمبر سورت آیت نمبر 101. وممن حولکم من الاعراب منافقون، او بعضې د خلکو نه چار چاپیره دي ستاسو نه، یعنی د بانډچیانو نه منافقان دي، او بعضې د ښاروالو نه هم منافقان دي. مردو علی النفاق، ډیر سخت دي په منافقت کې. لا تعلمهم نحن نعلمهم. نو د دې مرض نه مراد دلته څه شی دی؟ منافقت، نفاق. نو فی قلوبهم مرضون، د دوی په زړونو کې مرض دی. د څه شي مرض دی؟ د شک، مرض دی د خوف د کافرانو، مرض دی د میلان د زنو، مرض دی د کینې د مؤمنانو، مرض دی د بزدلۍ، مرض دی د نفاق. او د دې علاج ګورئ قرآن کریم ښودلی دی، خو که څوک کول غواړي خپل علاج، لکه دې دپاره سورت یونس وګورئ. سورت دی یونس آیت نمبر دی 55، 12 سورت دی، 12 نه 10 نمبر سورت، 10 نمبر سورت آیت نمبر دی 55، 57 نمبر آیت.
یا ایها الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور. او خلکو راغلی د تاسو ته نصیحت د طرفه د رب ستاسو او شفا د دغه امراضو چې په سینو کې دي. دلته روحاني امراض مراد دي. د دې روحاني امراض علاج قرآن دی، خو منافق چرته قرآن زده کوي ځان پې پوهیږي. دین علاوه سورت التوبه لږ وګورئ، رستو راشي دی پس یو سورت رستو، آیت نمبر 125 نمبر آیت، سورت التوبه آیت 125. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. د منافقانو حال داوي چې الټا د دوی مرض نور هم سیوا کیږي په ځای د دې چې د قرآن په ذریعه د دې علاج وشي. نو قرآن کریم علاج دی. لکه دینه مخکې دا آیت تاسو ګورئ 124 اول وګورئ، یو سلسله رښتم. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ نور چا کسان دي آمنوا ایمان راوړې فزادتهم ایمانا نو ښکاره کړي دوی له ایمان وهم یستبشرون او دوی زیری اخلي. نو د قرآن سره مؤمنان څه کېږي؟ د دې ایمان ښکاره کېږي، زیاتېږي او دوی زیری اخلي. او ګرچې منافقان دي نو فزادتهم رجسا الی رجسهم، امراض وی پکې خو نورم پکې اپلیتی څه شي سیوا شي. نو علاج قرآن دی، خو که دی وکړو خپل علاج. الله فرمایي فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې مرض دی. د څه شي؟ د دې مختلف اشیاء او روحاني امراض چې ما ذکر کو. فزادهم الله مرضا، نو زیاد دي کی زیاد بکی الله دوی له دا مرض. دلته درې معنی کو. یو معنی فزادهم الله چې جمله خبریه شي، خبریه یعنی جمله موږ له خبر راکړي. خبر څه شي؟ فزادهم الله، نو زیاد بکی دوی له الله مرضا. دا مرض څه شي د تاسو پیژنې؟ روحاني امراض. لکه اوس دا سورۃ التوبه 125 آیت تاسو کتو چې الله تعالی څه کوي؟ رجسن الی رجسن، پلیتی سره د پلیتې د دوی څه کوي؟ زیاتوي. خو اصل وجه د دې څه شي؟ د دې خپل مخالفت چې الله ورلاسې به څه نه زیاتوي، دوی مخالفت وکړي، دې وجه الله ورلاسې واکي. دا یو معنی چې جمله خبریه شي. فزادهم الله مرضا، نو زیاتوي الله دوی له دا مرض. دویمه معنی چې جمله دعایه شي، دعایه، نو بیا به معنا داسې کو فزادهم الله مرضا، نو زیاد دی کی الله دوی له دا مرض. گویا کی دا یو قسمه خیری شوی دوی ته، نو زیاد دی کی الله دوی له دا مرض. قرطبی دا معنی ذکر کړی دي. او قرآن کریم داسې خیری کوي چل درته ښیي چې انبیاو خیری کړي دي. لکه سورت یونس وګورئ، آیت نمبر دی 88 نمبر آیت د سورت یونس. موسی علیہ السلام داسې خیری کړي دي. خیری کفارو ته جایز دي. ربنا اطمس علی اموالهم، وربا تبعی راولې د دې په مالونو، وشدد علی قلوبهم، او سختی راولې د دې په زړونو، فلا یؤمنو چې د ایمان را نړي، حتی یروا العذاب الیم، تر دې چې وویني عذاب دردناک. سورت وګورئ نوح علیہ السلام هم څه کوي؟ خیری کوي. چاته؟ دا کفارو ته. نو ثابتېږي دا چې کفارو ته خیری جایز دی کولی شي. قرآن کریم په خپله ځای په ځای درته خیلی دی. سورت وګورئ، سورت النوح 1 سورت دی، 71 نمبر سورت، آیت نمبر دی 26 نمبر آیت. وقال نوح، او نوح علیہ السلام، رب لا تذر، وربا مپریږده علی الارض، په مخ د ځمکه، من الکافرین، د کفارونه، د یار یو کور آباد، یا الله کورونه تباه برباد کی. نو نوح علیہ السلام هم خیری کړي. دین علاوه نور مقامات شته چې خیری د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم ثابت دي. لکه قنوت نازله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، او مونږ چې دا دعای قنوت وایو دغه هم دی کې کفارو ته خیری شته. نو دا دویمه معنی شو فزادهم الله، نو زیاد دی کې دوی له الله دا مرض، مطلب ته ورته خیریم کولی شي داسې خلکو ته. درېمه معنی مونږ وکړو فزادهم الله مرضا، نو ښکاره به کې دوی له الله دا مرض. نو دلته زیادت نه مراد ظاهرول شو. دا درېمه معنی، ځکه چې یو څیز کله زیات شي نو هغه ښکاره کېږي. لکه اوبه په بالټۍ کې وي،
او تا ته د بهر نه نه ښکاري چې دا اوبه دي که نه، نو چې هغه سیوا کېږي اخر کار د هغې نه راوځي نو تا ته پته ولګي چې یاره دې کې اوبه دي. نو چې یو څیز زیات شي مراد ترې څه وي؟ ښکاره کېدل. اوس دلته چې الله تعالی دوی له دا امراض زیات کو نو دا خو به ښکاره شي که نه. نو دې وجې درېیمه معنی مونږ څه کوو؟ حاصله معنی دې ته ووایي. زیادت نه مراد ظاهرول دي، ځکه چې یو څیز کله زیات شي نو هغه ښکاره شي. او دې لپاره تاسو ګورئ سورة التوبه وختي م راوباسلو، سورة التوبه آیت نمبر 127 127 نمبر آیت 127 نمبر آیت. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، او کله چې نازل شي صورت د جهاد ګوري به بعضې د دوی بعضو ته منافقان یا د یو بل ته به ګوري. هل یراکم من احد، آیا ګوري تاسو ته څوک؟ یو بل ته ګوري په سترګو کې چې څوک شته ګوري. د میدان د جهاد نه دیسه کې ځان وباسي. ثم انصرفوا، بیا وکشیږي واوړي. صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون، نو د دوی هغه منافقت تا ته ښکاره شي چې ته وګوري په میدان کې به ولاړي چې کله د جهاد حکم راشي نو دوی به ځان ته لاره ګوري چې د وتو لاره کومه ده، نو هغه ځي نه بهر کې ځان، نو تا ته به د دې منافقت څه شي؟ ښکاره شي. نو فزادهم الله درېیمه معنی مونږ وکړه، نو ښکاره به کي دوی له الله دا مرض د منافقت. او بقایه انشاءالله په دې آیت باندې بیان شته. ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون، او څه اشکالات دي او انشاءالله سباني سبق کې وایو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.